دویمه هلاکون کی گناه چې سړی د هلاکت کندې ته غورځوي، هغه نبی علیہ السلام او فرمایل چې هغه ګناه ده السحر، هغه جادو ده. جادو خو پیژنې که د معاشره کې یو لوی بګاړ او فساد شروع دی، او که عاملان وګوري، پیران وګوري، نو هغوی ته په سونو خلک په قطار کې ناست دي. کمې غاړې ته که ځي، که غرونو ته ځي او که میداني علاقې ته ځي، چې کم ځای ته ځي او عامل باباجي وګوري، نو هغه ته په سونو خلک په قطار کې ناست وي، یو جادو کوي او بل جادو کوزي. سو کوئی بد جادو کا او سو کوئی زمانے کس کا. دا یو لوی سیسٹم روان دی. عجیبه خبره ده، مونږ دې ته سوچ نه دی کړی چې کیم دی او کوزیم دی. خیال هم کړی. افسوس خدا ده چې متفرقه غونډه کې خلک به تا ته مخې ته راځي کړه، څوک به ناست دي وایي بابا زمانې کوس کا، او څوک وایي بابا په دې پلان کې ور واچوه. نه پوهېږئ. یاد ساتئ جادو چې ده دا سړی هلاکت ته رسوي، دا سړی د هلاکت کندې ته رسوي. او قرآن اوچت کا وګوره، او کم آیات چې زه لستون کې ما هغه د سورة البقره د اولې پارې 102 نمبر آیات ته چې جادو ته الله کفر ویلي. جادو ته څه ویلي دي؟ جادو ته کفر ویلي دی. رب کریم ارشاد فرمائی وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. دا خلق روان شو آغا سپسے تتلو الشیاطینو چی لستل بشیطانانو علا ملک سلیمان پس زمانہ دا بادشاہی دا سلیمان علیہ السلام کی حال داو وما کفر سلیمانو کفر نو کڑے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑے ہو او اگر کفر سو یعلمون الناس السحرا چی خودل بے خلق تجادو. ثابت تاشو چی جادو سو شیرے کفر دے. بیا سڑے جادوگر جوڑی گی سنگا کل کل دا خبرے مخکار نکو تکا جسو ان کی دا سے باران دا علماء کتابون کتا سو گو رہے دا پائی کے دا جادو دا زدکول دا پارا چکل یوتن جادو ازدکئی ندا دا چکم استاز وی ناغد تا مختلف قسم طریقے خی تب داو کے دابو کے دابو کے دابو کے ندا جادو دا ازدکول دا پارا کل چی سڑے دغا دغا کارون او کی دغا ناروا و غیر شرعی کارون او کی نو دے بیا جوگر دے خبری شی چی دے اس جادو ازدکولش. نکالان کے دبان دے غسل فرض دے خودت استاذ وئی چی نا تب 40 دن غسل لکے اگر کتابان دے غسل فرض دے دغرنگے کم چی محرمات تی داغی سر باقیدہ بدکارے کئی دغرنگے قرآن اغی ازمکہ کے خخ کی او تقریباً 40 دن پاغی باندے دا پاسا او دسماتے کئی دغرنگے دا مڑو اڈو کی اگر اوبانسی او اگر پلوخی کی آچائی
او پاغي کې اوبه خټ کوي او بیا هغه اوبو باندې غسل کوي. دغرنګي د شیاطینو نه شیطانانو نه امداد غواړي، هغه په ځان باندې مسلط کول غواړي. د شیطان نه امداد غواړي، شیطان را مدد کوي. نو کله چې دی د دایره اسلام نه مکمل خارج شي، د بیا د جوګر دی خبرې شي چې اوس به دی جادو ازده کوي او په چا به سوري او د چا نه به کوزي. او بیا عجیبه خبره ده، کله چې سړی د دایره اسلام نه بالکل مکمل خارج شي، د محرماتو سره بدکاریو کی، غسل نه کوي، د قرآن بے حرمتیو کی، شیطان را مدد کوي، نو کله چې دغه سړی د دایره اسلام نه مکمل وزي، نو بیا په ګدې کینی او دک سړی پیر شي. نه پوهیږي، نه پوه نه شوی. ما یو قیمتي خبره وکړه خو تاسو پوه نه شوی. دې ګدې ته چې رارسي نو د دې دپاره دې د اسلام نه مکمل خارج شي، نو هله دې ګدې ته راورسي او کیني، او بیا کله چې دې ګدا نشین شي او کیني، نو بیا مونږ خلک هغه ته څه وایو؟ وایي دا پیر صاحب دی، عامل صاحب دی. اخو د اسلام نه اوتې سړی دی، اخو د دایره اسلام نه خارج شوی سړی دی. اکا پا موتا جادو کئی او یا زماستان جادو کوزئی، نا آغا دا سے ندا بلکہ آغا دا اسلام نا مکمل خارج شوی دے، نو دے گدے ترا رسید دے. شاید جساسو ذہن کے داری چی ہوتن جادو ازدکئی گوئے کہ دے با دا قرآن نا ازدکئی، یو سڑے کا جادو ازدکئی دے با دا نبی علیہ السلام دا سنتو نا ازدکئی. د دینه جادو نزد کیږي، بلکې د دینه سړی رشد او هدایت حاصلوي، دې باندې سړی جنت حاصلوي، په دې باندې سړی د جهنم نه بچ کیږي. او کم سړی چې جادو زده کوي نو هغه د اسلام نه بالکل اول خارج شي، نو بیا جادو زده کوي. لوی بازار ګرم دی، خواخیزی وی زما پا دی انگور دا سی جادو کا پیر صاحب چی زما دی زوی تا خروس پیخ کاری، نظیم چی اس تی خروس پی جوڑے، نو اول تی خروس پی ولی نکولا. اول خو مینتو نا کئی، جرگی کئی، اسمان برا کوز کو، زمکا بوچت کو، نور برا کوز کو، سپوگمے برا کوز کو، تاک دا لور منگ لرا کو، دا بوشی او دا بوشی. مور ام پریغستا، پلار ام پریغستو، رون خویند ام پریغستل، خپل خپلوان ام پریغستل، او ستا خدمت لدرغا تالا بچیم روڑی، ستا خدمت هم کئی، ستا غرنگی ستا دا مور او پلار خدمت هم کئی. او داغی نتیجه دار ہوتا چی خواخیزی او ایزما پا دی انگور دا سی تاویز اوکا پیر سیبا او دا سی جادو پی اوکا چی زما دی زوی تا خراو سپیخ کری. اوی بی فکر و سو بشی خو 10,000 روپے فیس جمع کر. کچی پیریان بم خوشحالول گواری کر دیکھے خو نیم پا نیم فیس داغی دے، خودے خبر چی پیریان پا پیسو سکیں. کله کله انګور لاړ شي، زما دا خاون خو مور پلار سره ډیر خده او خشه چې روړي نو اغیله ور کوي، مونږ له لږ غونته کې ملو شي. یره داسې جادو او تعویز په وکا چې زما دی خاون ته زما دا خواخي او سخر دا وته لکه خروس پیخ کاری. لا حول ولا قوه الا بالله. دا زه بکواس کومه سي لګي دا حقیقت نه ویما، دا نشته په معاشره کې. نو که څوک په کوي
نو دغه عامل لذي، او که څوک کوزي نو دغه عامل لذي. عجیبه خبره خدا. پکار داره چې د ورخیجولو یو او د کوزولو بلو، چې د جادو د کولو یو او د جادو د کوزولو بلو، خو کیم یو کوزیم بل، کوزیم بل. دا لوی فساد او بگاڑ د دې خلکو د وجه جوړ دی. څوک یې پچا کوي او څوک یې پچا کوي. حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې راځي، رسول الله صلی الله علیہ وسلم او فرمائل من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر. چا چې یو شي له غوټه ورکا او بیا په هغې باندې پوکو کو سره کړی کړه څه شی راتاوي او غوټه یا ستنې پکې ورکوي، څوک په نیمبانو کې ورکوي او څوک په کپړو کې ورکوي او څوک په څه کې ورکوي، خپل جادو منترې وایي. اچھا من عقد عقدة ثم نفث فيه، یو تن څه شي له غوټه ورکا او په هغې باندې چوف وکړو فقد سحر، د جادو کړه. څه وکړل؟ جادو یې وکړه. ومن سحر فقد اشرک، او چا چې جادو کړه نو د شرک کو، او هر ګناه الله معاف کوي خو شرک الله نه معاف کوي. مطلب دا دی د دایره اسلام نه خارج. او یا بل خبره مونږ ته چې ساحر او کاهن څه خبر وکړي د هغې تصدیق هم کو که نه، یاره و ډېر رسېدلی سړی دی. نبی علیہ السلام فرمائی من اتا کاہنا او عرافا، یو تن کاہن لراغو، نجومی لراغو، ترویتی لراغو، عراف لراغو، دار سبا خبرونه چې بیانای، فسأله عن شیء، داغنه د سشی په باره کې تپوس کو چې جی دا پلان کې کار یا زما دا تله وګوره، تلیم ډېر بیانېږي، تلیم ډېر ګوري کنه، دکه نجومی او عراف دی، کاهن دی. حدیث د نبی علیہ السلام دی، په کولو غوږونو واورئ، قصې نه کوم. نبی علیہ السلام فرمایي من اتا کاهنا او عرافا فسأله عن شیء، داغنه د څه شي په باره کې تپوس وکړو، وصدقه بها، او داغی تصدیق وکړو چې او د کاهن او عراف سویلې دی ټیکو ویلې. نبی علیہ السلام فرمایي اویم دتا فقد کفر بما جاء محمد صلی الله علیه وسلم، د په هغه کتاب کفر وکړو کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغلی. دی وجنه کوشش کول پکار دی یو بلتا معافی کوي، څه غلطی د بل نه وشي بالکل معافی وغواړه، بل له پکار دی چې عفو درگذر وکړي. په ځای درې چې موږ مسلې ختمې کړو، دا نه چې موږ مسلې زیاتو او حتی کې موږ جادو او دې شیانو ته ورسو او بیا هم د ایمان نه خلاص کو، ځان هم د ایمان نه خلاص کو. الله دې اول ماته او بیا تاسو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.